په خوست کې د لویو او وړو خیاطیو مسؤلین او خیاطان وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږني اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډېرې جوړې وروړل شوي او کاروبار یې ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کوو، خو اوس د ښار د مارکیټونو په اسنوي منزلونو کې تر ډېره لویې خیاطۍ فعالې شوي چې هغوی پکې ډله ییز کار کوي. د خیاطیو مسؤلین وایي کارګر یې تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولی شي. زه په خپله خیاط یم، ما کار یاد کړی، د دې کار څخه ما ډېره فایده ترلاسه کړې. د ټولو ځوانانو څخه به هیله ده چې د کار یاد کړي او د کار په ارزښت باندې پوه شي. هر ځای کې کار پیدا کېږي او د دوی مشکل حلیږي. پخوا به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل، جلال آباد او پیښور ته لیږلې، خو اوس په خوست کې هم ښځینه او نارینهو ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کیږي. دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوست بازار کې، لکه عربي ډیزاین شو، قاسمي ډیزاین شو، سینافور ډیزاین شو، کالر ډیزاین شو، همدغسې بینډ ډیزاین شو. نن سبا خیاطۍ ډېر پرمختګ کړی دی. یاد دې وي په وروستیو کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنګ لباسونو ګنډل هم دود شوي او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنګ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولایت ځینې لرې او نږدې تفریحي سیمو ته د سیل او چکر لپاره ځي.